چې ځواني مرګ شم او هر څه مې په زړه پاتې شي ښه چې زه مړ شم نو تا ته به مې څه پاتې شي ډېر ښه یار چې ځواني مرګ شم او هر څه مې په زړه پاتې شي ښه چې زه مړ شم نو تا ته به مې څه پاتې شي داسې مې نه ویل چې خاورې او ویرې به شمه هغه سړی به مې په سترګو کې رانجه پاتې شي واه 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 منمه چې مې رورې خو حالات څه داسې وایي منمه چې مې رورې خو حالات څه داسې وایي زما استاد ترمنځه دا رشته بدله شوي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه ومنئ الله دې وکړي چې ټول ښه یئ خوشحاله یئ او د ژوند په ښو شیبو کې یئ قدرمنو جهانګیري علاقه ده او دلته زمونږ یو ډېر محترم ملګری یو ډېر خوږ ملګری چې زما ورسره ډومبی ملاقات دی همداسې په توکل ورسره رابطه شوې ده او راغلي وله ښاغلی خالق نور یوسفزی صاحب دی ډېر ښه شعر لیکي په شعر کې ډېر خواږه دي ډېره مینه ده پکې ډېر درد دی پکې ډېره ښه عکاسي کوي د دغه معاشرې دغه معاشره کې چې کومه دغه برایانې دي خبرې ورسره کوو ژوند دی پښتو او خواږه شعرونه تېورو خالق نور صاحب ډېر زیات هرکلی او مینه مننه ډېره زیاته مننه نادان صاحب ستاسو نه هم مننه کوو چې د پښتو دپاره دومره منډې وښیي دومره هڅه کوئ ډېره زیاته مننه کوو خالق نور صاحب ستاسو د مینې د وخت راکولو څنګه یې ژوند مو ښه دی شکر دی د الله پاک ډېر شکر دی ژوند ښه روان دی ملګرو سره لږ ځان معرفي کوي بیا به مخکې ځو مننه نوم مې خالق نور دی او تخلص مې یوسفزی دی د جهانګیري اوسېدونکی یم او فی الحال روزګار یم څه کار روزګار هم نشته و تعلیم مو کړی تعلیم بالکل جی تر اف ام مې کلیر کړی دی 12 صحیح ده ډېره زیاته مننه کوو شاعري څونه وخت نه کوئ شعر کې دغه کارونه دغه ادب کې کار څونه وخت وشو چې په ادب کې تاسو دغه هلې ځلې کوئ نادان صاحب د شاعرۍ خو به تقریبا دغه 4-5 کاله کېږي چې دومره وخت نه شاعري کوم صحیح ده کتاب وغیره مو چاپ کړي که نه کتاب خو بالکل امید هم نشته چې وکړم دا ولې دا خو به تاسو ډېر کار کړی او ستاسو شعر هم ښه دی ما چې څونه حده پورې ویلی دی بالکل کار هم شوی دی خو لا څه اراده نشته وجه څه ده وجه څه کېدی شي زه خپل شعر ډېر کمزوری ګڼم لا فی الحال لکه باوري پې نه یې بالکل لا باور دا فیصله خو به زمونږ ملګري هم کوي ځکه چې هغوی په شعر باندې پوهه دي پوهه خلک دي د هغې رایې به هم اخلو چې دغه شعر څومره اوبو کې دی استاز او زده کړه ادبي بنډارونو کې ناستي د چا نه مو کړي دغه زده کړې ورسه ډېره نادان صاحب خبره داسې ده چې که خبره د ردیف کافي یا بحر وي د زده کړې نو داسې بالکل نه ده چې زه چا پسې تللی یم او چا نه مې زده کړه کړې البته باقي چې کومه پوهه ده زده کړه ده نو د نوښار دوراني ادبي او ثقافتي جرګې کې ناست پاس یم د هغه مشرانو نه مې زده کړه کړې ده صحیح ده او ټولنې چې کومه دي یو دغه تاسو نوم هم واخیستو دې نه علاوه کومه ټولنې دي ستاسو په سیمه کې دې نه علاوه ټولنې ډېرې دي خو زه بس دغه یو ټولنې ته تللی راغلی صحیح ده ډېره زیاته ښه ده خالق نور صاحب ډېره زیاته مننه کوو ډېر اهم معلومات چې کوم دي ملګري هم دغه معلومات کوي دغه تاسو موږ له ډېر په ښه توګه باندې راکړه کلامونه ورو او پیل به دغه غزل نه کوئ پرون چې کوم لومبۍ کې ویلو زموږ په لایو پروګرام کې تاسو یو غزل ویلی و د هغې نه وروسته بیا نور ستاسو په خوښه کلامونه ورو مننه نادان صاحب غزل مطلب ده چې ستا د مړاو سترګو په ماتم لیونی شوی دی ستا د مړاو سترګو په ماتم لیونی شوی دی ستا لیونی ګرانه ستا په غم لیونی شوی دی ډېر ښه دواړو ښه د مینې انتها کړې خدا ده چې دواړو ښه د مینې انتها کړې خدا ده چې زه لږ غونتې زیات او هغه کم لیونی شوی دی ستا کردار یې خپل کړو اداکاره راشه وګوره دلته مې بچې ستا په شان سم لیونی شوی دی ډېر ښه خدای ته پوهېږې ستا اختیار دی ته مالک یې خو خیال که چرته وکړې نو ادم لیونی شوی دی خیال ته چې مې ونه رسي وایي چې دا کفر دی هسې توکلي دی محترم لیونی شوی دی دا په خالق نور څه بلا شوی نه پوهېږم هر وخت یې لګیا وي وایي مرم لیونی شوی دی ډېر ښه نور به څه ورو
د بل غزل مطلب ده چې د خو او بدو نه وزګار شي سړی د خو او بدو نه وزګار شي سړی په محبت کې څومره خوار شي سړی توبه توبه د مولا جانه توبه په نه خبره ګناهګار شي سړی ډېر ښه چې د منصور غوندې ګناه یې نه وي عجبه نه ده چې په دار شي سړی ستا د خندا ستا د ادا نه لوګې ستا د خندا ستا د ادا نه لوګې سړیه ستا نه خو چې زار شي سړی ډېر ښه یار ترجمانی چې د انسان ونشي زاهد څنګه به په لار شي سړی ډېر ښه یار په جنګ کې هم د صلح فکر ښه دی چې متاثر مو له کردار شي سړی د وخت په چال پوهه دی دا خالق نور ځکه مین یې په گفتار شي سړی ډېر ښه نور به څه مننه نادان صاحب غزل دی مطلب ده چې پرون بیګا تا یو څو شعر ویلي یار په پیل کې تا ما شعرونه تا د کم شو غزل نه شروع کړی وه یو څو شعرونه به نور ویم هغې نه علاوه هغه درته هغه دیږي شته هغه به بیا ووایو بس صحیح ده چې کوم وی خو چې هغه پکې خامخا صحیح جی غزل مطلب ده چې پسه وړه خبره به اشنا خفه کېدو پسه وړه خبره به اشنا خفه کېدو په ټوکو کې به ما نه به رښتیا خفه کېدو ویل به یې چې دا وخت چا سره د ناستې نه دی په دې به مې اکثر رانه بابا خفه کېدو ډېر ښه هغه سره به هیڅ چا هم ښه نه کول ملګرو مایوسه و خو بیا هم په هر چا خفه کېدو چې امن 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 او بس امن یې غوښتلو څوک و چې د دې خاورې په ښکلا خفه کېدو دا بیا ووایه چې امن 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 او بس امن یې غوښتلو څوک و چې د دې خاورې په ښکلا خفه کېدو هېڅوک د خالق نور د زړه چاودون نه خبر نه و تیرو سره په شرو په رڼا خفه کېدو ډېر ښه مخکې به نور څه ورو څو شعرونه دي نادان صاحب چې د خلکو عقیدې به په اسانه خرابېږي د خلکو عقیدې به په اسانه خرابېږي اخره زمانه به د مولا نه خرابېږي ډېر ښه بیا ووایه یار مننه د خلکو عقیدې به په اسانه خرابېږي اخره زمانه به د مولا نه خرابېږي د عشق د انتها انجام به څه وي خبر نه یم د عشق د انتها انجام به څه وي خبر نه یم په عشق کې خو سړی د ابتدا نه خرابېږي رڼا ولاړه ختمه شوه زما او ستا د لاسه رڼا ولاړه ختمه شوه زما او ستا د لاسه دنیا ده دا به هم زما او ستا نه خرابېږي ډېر ښه یار عباس ابن علی را کې پیدا کړه ګینې ربه عباس ابن علی را کې پیدا کړه ګینې ربه حالات د ګورې بیخي د کربلا نه خرابېږي څه بعضې خلک د خندا په معنی پوه وي څه بعضې خلک د خندا نه خرابېږي څه بعضې خلک د خندا په معنی پوه وي څه بعضې خلک د خندا نه خرابېږي چې څنګه خربوزه د خربوزې نه رنګه خلي چې څنګه خربوزه د خربوزې نه رنګه خلي انسان هم لکه رنګ اخلي زمانه خرابېږي نور به څه وکړو ښه غزل دی مطلب ده چې زما د سترګو نه د اوښکو باران ګوره نه ځي زما د سترګو نه د اوښکو باران ګوره نه ځي رنګ یې پیکه شو خو مزه دې له انځوره نه ځي نه دا بل څوک د دا پیغله پښتنه نه ښکاري نه دا بل څوک د دا پیغله پښتنه نه ښکاري پښتنه پیغله بازارونو ته سره توره نه ځي ډېر ښه یار خیر دې اوبه ورسره راکړه نور څه نه غواړم خو خیر دې اوبه ورسره راکړه نور څه نه غواړم خو مړی د چا هم د مرۍ نه ښکته سپوره نه ځي قسم د ډېرې ستغې سپورې راته ووایي خو خوږه رشته ده قسم دی ډېرې ستغې سپورې راته ووایي خو خوږه رشته د زړه مې چېرته هم له موره نه ځي ستا بې روخۍ ستا بې ننګۍ ستا ځانځانۍ ته حیران دغه بلا درنه ما خوري خو ستا نه وروره نه ځي ښه سړیتوب هم خالق نورت څه معنا نه لري وخت چې راځي د بېوسۍ نو د پیغوره نه ځي ډېر ښه نور به څه وکړو هغه شعرونه دې ګورې ونه ویل چې ځواني مرګ شمه
او هر څه مې په زړه پاتې شي دقه دی چې ځواني مرګ شمه چې ځواني مرګ شم او هر څه مې په زړه پاتې شي ښه چې زه مړ شم نو تا ته به مې څه پاتې شي ډېر ښه یار چې ځواني مرګ شم او هر څه مې په زړه پاتې شي ښه چې زه مړ شم نو تا ته به مې څه پاتې شي داسې مې نه ویل چې خاورې او ویرې به شمه هغه سړی به مې په سترګو کې رانجه پاتې شي واه 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 غزل دی او د غزل مطلب دی چې خاپونه یې د خپو د وخت بلا ته پاتې کېږي خاپونه یې د خپو د وخت بلا ته پاتې کېږي چې څومره مخکې ځي هغسې شاته پاتې کېږي ډېر ښه ښه نه ده چې د اوس نه ورته شا کړمه ملګرو ښه نه ده چې د اوس نه ورته شا کړمه ملګرو دا هر څه خو به هسې هم دنیا ته پاتې کېږي ډېر ښه یار بیا ووایه مننه ښه نه ده چې د اوس نه ورته شا کړمه ملګرو دا هر څه خو به هسې هم دنیا ته پاتې کېږي پروا نشته که نور د وخت تیرو ځان سره یوړم پروا نشته که نور د وخت تیرو ځان سره یوړم دا شکر دی ضمیر خو مې رڼا ته پاتې کېږي ډېر ښه دا ډېره بې صبري زما ښه نه ده خو ملګرو دا ډېره بې صبري زما ښه نه ده خو ملګرو اکثر ترخه میوه د صبر ما ته پاتې کېږي ډېر ښه یار چې څومره یې ویلی شي نو وایه خو جانانه چې څومره یې ویلی شي نو وایه خو جانانه یو ورځ به ستا دروغ زما رښتیا ته پاتې کېږي ډېر ښه زه هم په غم د خپل راتلونکي نسل ته جړېږم زه هم په غم د خپل راتلونکي نسل ته جړېږم ته ګوره دا وخت نوې کربلا ته پاتې کېږي ډېر ښه زما مین خود سره زړه ته ګوره خالق نوره د عشق د ګړنګونو سره خوا ته پاتې کېږي خالق نور صاحب ډېره زیاته مننه کوو د ناستي موږ سره د ناستي ستاسو هم وخت راکولو ډېره مننه ډېره زیاته پیغام څه لرئ بس پیغام خو دغه دی خاص کر پښتنو ته او بیا ټولو انسانانو ته چې مینه وپېژني مینه دې وکړي د جنګونو نه دې ځان وساتي د جنګونه چې کم دي دا ډېر زیات نقصان کوي څنګه صاحب شاه صابر صاحب وایي چې دا څوک چې جنګ غواړي د جنګ د زوره نه وي خبر نو مینه غوره ده چې مینه وکړی شي ډېره زیاته مننه ډېره مننه قدرمنو دا موږ سره د جهانګیري د سیمې ښاغلی خالق نور یوسفزی صاحب او یقین وکړئ زما کلامونه ډېر زیات خوښ شو او زما باور دی چې ستاسو به هم خوښ شوي وي او دا سړی مجبوره کوي چې کتاب چاپ کړي ځکه چې کلامونه ډېر د ستاینې وړ دي زما سره دا ملګری هم په دعاګانو کې یاد ساتئ بریالي اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ دا خدای په امان